ستړي مشه دا شهکار اتمن خیل دی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یی. تاسو کله فکر کړی چې د وسنو صابونونو نه وړاندې به مو د لمبا لپاره څه کارول؟ په دې راپور کې پرې غږیږو. د پښتنو د یو څېړنکار د څېړنې اړوند وسنی صابون شاوخوا د 20مې پیړۍ په 4مه لسیزه کې دې سیمو ته راغلی. ښاغلی زیاتوي که چېرته موږ بعد د اونۍ په سر یو وارې لامبل نو مور براله په بدن د تورې شنډۍ د شنډارو اوبه مږلي، او که چېرته ویښته به مو خیرن وو نو په ترو شملو به یې رالوینځل. خو کله چې د وسنو صابونونو په څېر لومړی صابون راغی نو د هغې کارول د هر تن د وس کار نه و. یعنې په ټول کلي کې چې به د چا سره ښکاره شو نو د هغه خبره به په حجرو کې کېده چې نن پلانکي د بي په صابانه لامبلي، او دا به د هغه لپاره د ویاړ خبره وه. په وړومبیو کې به د دغه صابون ډېر خیال ساتلی کېدو، او هغه داسې چې کله به پرې تن ولامبل نو وروسته به یې په لمر وچ کړو، او د ډنډ په غاړه به یې د انځر په پاڼه کې ونغاړو. وروسته به یې په ټوټه یا خطه کې راټول کړو او د ځان سره به یې په جیب کې ګرځوو. که چېرته په هغه وخت کې د یو تن سره 2 صابونونه وی نو د کارولو نه وروسته به یې پرې یو بل وینځلی، ځکه چې د نشتوالي له کبله یې ارزښت لاسې واوه. دا راپور تاسو ته د والټن کاسمیټکس په ملاتړ در رسیږي. د والټن په نوم جوړ دا صابونونه چې د یو دیروجي پښتون ورور دی او ژمنه کوي چې په نن وخت کې په ټیټ نرخ تاسو د والټن نومي ښه صابون د بازار نه ترلاسه کولی شئ. یاد تن زیاتوي چې والټن صابون زه د خپلې کتنې لاندې جوړوم چې د هیواد د روغتیا او د څانګې ټولې غوښتنې پوره کوي، او تاسو یې په ډاډه زړه اخیستی شئ. د والټن سره اړیکه په دغه شمیرو نیولی شئ.